په ګپه ګپه کې به اسلام ځین وتلی هم دا ویلو والا سه هم دا اورېدلو والا سه. اوس ګورئ ویستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم چې کم څوک په شاعر اسلام باندې ډرې وي پسخن وي ګپې کوي الله وایي د هغو سره به نه کښېنئ. نن سبا دغه کار مسلمانان هم کوي. یو ګپاوو یو بنډاري یو خلکو خندولو والا پر شاعر اسلام باندې خلک خندي. کله په لمانځه باندې پسخن وي، کله په لنګوټه باندې پسخن وي، کله په ژوره پسخن وي، کله په لمانځه پسخن وي، کله د دین په بل شي باندې پسخن وي، خلک ورته خاندي. یعنی دا په دین باندې استهزاء ده چې دی کوي، دا پر عباداتو باندې استهزاء ده چې دی کوي. الله جل جلاله فرمایي چې د دا خلکو سره به نه کښېنئ، لیکن زموږ خلک یې په شوق راولي، په شوق پروګرامونه پکوي، په شوق محفلونه پکوي. هغه کله په لمانځه پسخن ورته ووایي، کله په روژه پسخن ورته ووایي، کله د دین په بل شاعر پسخن ورته ووایي او یاران باندې خاندي. حالانکه دا الله جل جلاله فرمایي چې کله په دین پسخن شروع فلا تقعدوا معهم، د داسې کم سړي سره به کښېنئ هم. او موږ خاصه ورته کوو دا خلکو چې په کار دا نه ده چې ته خلک په شاعر اسلام باندې وخنده. د خندا لپاره نور هم ډېر کیسې سته، نور ډېر شیان سته. دا ضروري ده چې ته په لمانځه خلک وخندې، دا ضروري ده چې په روژه وخندې، دا ضروري ده چې په شاعر اسلام یې وخندې. په ګپه ګپه کې به اسلام ځین وتلی هم دا ویلو والا سه هم دا اورېدلو والا سه. نو نور چې هر څه کې باید د شریعت او د دین د کارونو سه د بجلۍ په تارونو کې کار لاس ونه وړي. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، الله فرمایي در وخت در هغه چې کله دی هغه خبره بدلوي، یعنی نه به ورسره کښېنې در څو چې دا ډرې دا پسخن دا دی ختم کړی نه در هغه ساعته به د دوی سره نه کښېنه. انکم اذا مثلهم، کنی تی به هم هغه رقم است. الله څه فرمایي؟ تی به هم هغه رقم است. که چیرې تی د استهزا والا د ډرې والا د پسخن والا سره ناست یاست نه ځین ولاړېږي، نو تی به هم داسې یاست لکه دی. یعنی لکه څنګه چې دی ګناهګاره دی دغسې د اورېدونکو هم ګناهګار، دغسې دا ویلو والا دا شرولو والا هم ګناهګار، دا لایکولو والا هم ګناهګار دي، دا کمنټونه ورکولو والا هم ګناهګار دي. دا هر یعنی هغه ته یو باټه ورکول، هغه ته یو داسې څه ورکول چې هغه نور پر دې شي باندې جري شي، دا ټوله په مثله هم د هغه دي. الله فرمایي نو تی به هم داسې سي لکه هغه.